ته خارج ته ځې که نه لاړ چې استاد ها نه ووایم ولې خلک د افغانستان ورځ په ورځ داسې هېڅ کوي چې د مونږ زړه تورېږي او باید خارج ته لاړ شو علت یې څه کې دی او که تا ته زمینه برابره شي چې ته د دې وطن نه لاړ شي لاړ به شي که پاتې به شي نن سبا چې کوم شرایط دي عمده لامل دی خصوصا د ځوانې طبقې خارج طرف ته تګ عمده لامل اقتصادي مشکلات دي موږ تاسو ته زیات معلوم دي چې زیات ورونه خصوصا لوستي ورونه زموږ بیکاره شو نو طبعا یو انسان چې روږ دی وي په 50,000 افغانیو د میاشتې معاش هغه اخیستی وي اوس په کور کې ناست وي بل طرف ته د عاید کومه مرجع هم نه وي ولې خارج دته داسې ښکاري هلته زه کوی سم روزمره ژوند تېر کړم یو څه پیسې وګټم څه فامیل ته راولېږم څه خپل په تعلیم یا په نور هغه ځای کې زما ضرورت یې ورته مصرف کوم طبیعي خبره ده چې ځان به خطر ته ورکوي او دی به ځان رسوي نو یو لامل خو د خارج د تګ دا دی نن سبا شرایطو کې یو دوهم لامل اکثره بخښنه غواړم دا پوښتنه به در رحمت الله ورور نه وکړم ځکه هلته اوسېږي دغه دومره زحمت په د لارې چې په انسانانو تېرېږي دا خارج ته په تګ ارځي او که نه د سر په خطر زه شخصا نه یم تللی قاچاقي چې زه وایم چې دا څنګه ده لیکن کوم قصې زه چې اورم زه وایم چې نه ارځي دا به هم پکې اضافه کوم چې کوم زحمت دا ورونه هلته وباسي 12 ساعته 8 ساعته کار کول حتی موبایل هم نه چک کوي که دغه زحمت په افغانستان کې وباسي همدغه قانون دلته تعقیب کړي مطمئن دلته به کامیاب وي یعنی دا زه ته ویلی شم لیکن زه هر چا دپاره نشم ویلی ځکه هر چا کیس فرق کوي لیکن دا کم خطرات چې دوی په لاره کې دي کم جنجالونه فکر نه کوم د ارزښت ولري فکر کوم لکه بس تجارتونه داسې شته دي چې دوی کولی شي د افغانستان نه یې وکړي تاسو ته یو لرنه جوړه کړې ده یعنی هدف مې دا ده چې ته دلته ځان کې ورزش پیدا کړه زه ځوانان پیژنم په دسلدوف کې مو سره ملاقات کړی دی همدلته پوهنتون نه فارغ دي کمپنیګانو کې دې ځینې وظیفې اخیستي او تللي دي ماسټریان ته تللي دي هلته کار کوي بیرته راتلی هم شي او بل په داخل افغانستان کې همچنان تا د یو لرنا بحث وکړو ته کولی شي دا شیان زده کړې چې د افغانستان نه کار وکړي او خلکو سره ښه خبره ده ښه د تا نه مې پوښتنه پاتې ته خارج ته ځې او که نه لاړ چې استاد ها نه ووایم نه خارج ځې او که نه ځې تا ته وایم که ده ته وایم نه ده ته ووایه ځې او که نه ځې زه خارج ته ځم فقط د ماسټري لپاره خارج کوم ځای خارج زما چلمټیو ته لغمان ته زما خپله غواړم په لندن کې ماسټري وکړم ښه ماشاءالله ماسټري دلته نه